د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه. دویمه برخه مقدمه. د سیکولریزم تعریف. سیکولریزم یو لاتینی کلمه ده چې معنی یې دنیا پالنه ده او ټوله توجه یې مادیاتو ته وي. خو دا کلمه کله چې عربي ژبې ته واوښتله په ناسم ډول په العلمانیه وژباړل شوه چې معنی یې پوهه پالنه یا څېړنه راځي. په اصل کې دا اصطلاح نه باید علمانیت ته ژباړل شوې وای او نه هم په کومه بله علمي بڼه، ځکه چې دا ژباړه د حقیقت خلاف تعبیر وړاندې کوي. د دې دقیق او سم معادل باید الله دینی وي چې معنی یې بېدیني یا الحاد ده. لومړی د برتانیا دایره المعارف د سیکولریزم په تعریف کې لیکي: سیکولریزم یو ټولنیز خوځښت دی چې موخه یې د انسان پام له آخرت څخه حاضر نړۍ ته واوړي او د دنیا پالنه وکړي. دویم، د ویبسټر مشهور قاموس سیکولریزم داسې تعریف کړی دی: سیکولریزم یوه داسې عقیده ده چې دین باید له دولت، تعلیم او اخلاقو څخه جلا وي او دا چارې باید د کلیسا او دینی مؤسسو له نفوذ لرې وساتل شي. د دې عقیدې له مخې انسان باید باور ولري چې نجات یا خلاصون یې د عقل له لارې ترلاسه کیږي، نه د دین له لارې. نو په پایله کې دا عقیده ټول غیبي یعنې له طبیعت ورهاخوا مفاهیم ردوي